برای گفتگوی بیشتر در این مورد شعیب رحیم آگاه اقتصادی با ما هستند. آقای رحیم خوش آمدین. این آغاز در مورد اهمیت این راه صحبت کنیم. این راه چقدر اهمیت داره برای افغانستان؟ د لویو بختونو کې سختن تعالی په سپیشلی نعمت تاسو ته قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. په نړۍ کې دغه د اقتصاد ډیره لویه برخه د خلکو نخلیدلو سره تړلې ده، د هیوادونو نخلیدلو سره تړلې ده. څومره چې هیوادونه خپلو کې سره ونخلي یا زیربناو د لارې نه یا ترانسپورټي زیربناو د لارې نه، همدومره اقتصادي امکانات زیاتیږي، همدومره وخت کمیږي، همدومره واټن را کمیږي او اقتصادي راکړه ورکړه زیاتیږي چې دې سره د سیمې هیوادونه او په هغه هیوادونه چې خپلو کې تجارت کوي او د دوی په لاره کې پراته څومره هیوادونه دوی لپاره ګټه ده. ستاسې پوښتنې ته که راشم، د چین هغه یو سړک یو کمربند کومه پروژه چې ده یا د دوی چې هغه د نوي ورېښمو کم خوب چې دی په دې کې په مجموع کې په اوسني وخت کې افغانستان په پلان کې نشته. دوی غواړي چې د مرکزي اسیا د لارې نه اروپا بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. د لوی لامل دا دی چې یو خواته د چین د تجارت ډیره لویه برخه د بحر د لارې نه کیږي، نو د دوی په شرقي بندرونو باندې بیروبار ډیر زیات شوی دی، نو هغه د دې لامل کیږي چې د دوی تجارت راکړه ورکړه وخت او هم مصارف زیات کړي. دوهم دا دی چې په سویلي چین سین کې ورځ تر بلې ستونزې زیاتیږي د بېلابېلو هیوادونو کې چې په دغه ساحې غیر چاپیره پراته دي. نو چین احتمال شته چې په راتلونکي کې هغوی دپاره ډېره ستونزه جوړه شي او که چیرې سویلي چین کې ستونزه جوړه شي، دا به د دې باعث شي چې د دوی چین د دوی تجارت ټکنی شي او بیا دوی اقتصادي ستونزو سره مخ شي. نو دوی غواړي چې هم د بحر د لارې نه هم د وچو د لارې نه نړۍ سره تجارت وکړي. آقای رحیم، بیشتر کدام کشورها با این راه شامل این راه هستند؟ په دې کې خو تقریبا 50 هیوادونو نه زیات هیوادونه دي چې هغه په دې کې سره مستقیما او غیر مستقیما د سره تړل کیږي چې کله تاسو د مرکزی اسیا نه تیریږي بیا دا همداسې زی په مجموع کې هم د بحر لاره هم د وچې لاره، نو دا تقریبا د نړۍ هم افریقا خپلو کې هم افریقا په دې کې راځي، هم مرکزی اسیا هیوادونه راځي، هم په دې کې د اروپا ګڼ شمېر هیوادونه راځي چې دا ډیره لویه پروژه ده چې په دې باندې چین چمتووالی لري چې 100 میلیارډ ډالر پانګه اچونه وکړي ترڅو د دې لپاره هم زیربناوې پیاوړې کړي او هم نور امکانات برابر کړي. غیر از چین دیگر کدام کشورها سود بیشتر میبره از ایران؟ په دې کې خو د مخکې چې ستاسې سوال ځواب خواته راشم، اول خو دا ده چې دلته په دغه پروژې کې افغانستان شتون نه لري. دوی غواړي چې مرکزي اسیا د لارې نه دوی مستقیما خپل تجارت پیل کړي، خو په راتلونکي کې امکان لري چې د افغانستان هم په دې پروژې کې شامل شي، چې په دې کې امکان لري چې ازبکستان د لارې نه بیا افغانستان سره وصل شي او بیا افغانستان ترکمنستان او ایران سره وصل شي چې دې سره به یو نوې لار پیدا کیږي او دا د امکان نه خارج خبره نه ده. دلته دغه د ورېښمو لاره چې کومه نوې ستراتیژي ده د دې نه مخکې چې د چین اوسني ولسمشر شي جین پینګ په 2013 کال کې دا اعلان کړ، د دې نه مخکې 2011 کې امریکا خپله د نوې ورېښمو لارې یا نیو سلک روټ ستراتیژي اعلان کړې وه چې په د هغې تمرکز په افغانستان باندې و. دوی غوښتل چې افغانستان په سیمه کې د تجارت او د ترانزیت مرکز وګرځېږي، یو خواته بل خواته دا د هغه لوبې برخه ده چې په دې کې یو خواته امریکا، بل خواته چین او بل خواته روسیه پراته دي چې په دې کې چین غواړي چې خپل اقتصادي ګټې خوندي کړي او یو خواته مرکزي اسیا کې هیوادونو کې د دې تیلو او نفتو ګازو ته لاسرسی پیدا کړي او هم د ترانزیت د لارې نه خپل تجارت ته وسعت یا پراختیا ورکړي. دوهم خواته امریکا ده. امریکا غواړي چې مرکزي اسیا هیوادونو کې یو خواته د چین د نفوذ مخنیوی وکړي، بل خواته مرکزي اسیا هیوادونه د روسیې د نفوذ نه راوباسي چې د هغې دپاره ډېره مهمه ده چې د هیوادونو دپاره د دوی د ګازو او د تیلو منابعو د صادرولو دپاره ډېر زیات فرصت یا امکانات برابر شي. کله راشو ستاسې پوښتنې ته په ځانګړي ډول د دې هغه که موږ هغه عمده موخې ته وګورو نو موږ دپاره به ډېر اسانه شي چې کومو هیوادونو ته څه ګټه رسیږي. اصلا د چین اقتصاد په دې تېره یوه لسیزه یا یوه نیمه لسیزه کې ډېر زیات پراختیا موندلې ده او تر ډېره بریده پورې تر اوسه پورې دوی خام مواد راوړي چین ته، بیا په چین کې دا پروسس کېږي، دا بیرته صادر کېږي چې دا ډېره اوږده پروسه ده. چین اوس لومړیتوب دا دی چې د دې پر ځای چې دا خام مواد بیرته چین ته راوړي بیا پروسس کړي، دوی بېلابېلو ځایونو کې خپل تمځایونه ولري، بېلابېل بندرونه ولري چې دوی په هماغه ځایونو کې خام مواد راواخلي او بیا خپل
دغه کاري ځواک چې دوی لري په چین کې چې د دوی د وړتیا نه ډیره زیاته ده، نو دغه کاري ځواک دوی هماغلته وګماري او بیا د همغوی په مټ باندې تولید وکړي او بیا هم همغه هیواد ته چې دوی دپاره بازار ګرځي او هم نور هیوادونو ته دوی صادر کړي. حالا سود افغانستان در اینجا چی است؟ په دې کې خو او تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ افغانستان دپاره دلته د صادراتو وارداتو په برخه کې ډیره مرسته کیږي او بل دا ده چې د ترانزیټي عوایدو نه موږ ته په میلیونونو افغانۍ او میلیونونه ډالر ګټه را رسیږي. خو تر هغې هم ډیره مهمه دا ده چې موږ د سیمې په سیاست او په اقتصاد کې یا که په مجموع کې وایم په سیاسي اقتصاد کې ور یوځای کیږو چې دې سره یو خواته هم موږ ته سیاسي امکانات برابرېږي چې موږ بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړو. لکه کله چې د هیوادونو اقتصادي اړیکې سره شریکې شو نو د دوی سیاسي اړیکې هم سره نزدې کېږي چې دا د دې باعث ګرځېږي چې د دوی ترمنځ نږدېوالی رامنځته شي. نو دا د دې باعث کېږي چې افغانستان چې تر دې دمه پورې د دې باعث و چې مرکزي اسیا د نړۍ نورو هیوادونو یا نورو بازارونو سره نور بازارونه جدا کړي، دا به د ده باعث وګرځېږي چې افغانستان د مرکزي اسیا د نړۍ نورو بازارونو سره وصل کړي. خو دا بیا هم زه دې ته راځم چې دوه ستراتیژیانې دي. یو هغه ستراتیژي د چین ده چې په هغې کې د چین دپاره د ټرانزیټ یوه لاره خلاصېږي او موږ ته عواید راځي. خو بله دا ده چې د امریکا د خوا ته نه ځانګړې شوې ده چې هغې په مټ باندې به افغانستان په سیمه کې د ټرانزیټ او د تجارت مرکز وګرځېږي او افغانستان به بالاخر وتوانېږي چې د مرکزي اسیا هیوادونو سره مرسته وکړي تر څو خپل تیل، ګاز او همداراز فایبر آپټیک هغه کیبلې چې دي هغوی انتقال کړي سویلي اسیا ته چې په دې کې پاکستان او هندوستان شامل دي چې یوه بیلګه د ټاپی پروژه ده، بلې د کاسازر پروژه ده چې هغه عمده پروژه دي چې په دې نمونه خب حالا شما گفتین که فعلا افغانستان شامل ایران نیست. خب اگر قرار باشه افغانستان شامل ایران باشه حکومت افغانستان کدام برنامه رو باید روی دست بگیره؟ تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ هغه خپله ملي اقتصادي ستراتیژي دپاره په برخه کې موږ لرلید ولرو چې موږ څنګه کولی شو چې راتلونکي 15 کاله 15 کاله او 20 کالو کې موږ خپل اقتصادي زیربنا پیاوړي کړو چې په دې کې تر ټولو مهمه ترانسپورټي زیربنا ده. دوهم دا ده چې موږ خپل سیاسي لومړیتوبونه هم غوره کړو چې په دې کې ډیره مهمه برخه دا ده چې افغانستان او په سیمه کې نور هیوادونه بالخصوص ایران سره او مرکزي اسیا هیوادونو سره زموږ اړیکې څنګه دي. دریم د امنیت موضوع ده که چیرې د هیواد په شمال کې امنیتي وضعیت خراب نو افغانستان دپاره به ډېره ستونزمنه وي چې چین ته یا د سیمې نور هیوادونو ته دا قناعت ورکړي چې دوی په دلته پانګه اچونه وکړي. مثلا که د تاپیر ننلیکه د افغانستان نه تېرېږي او د افغانستان په سویلي سیمو کې امنیت خراب دا پروژه نه تطبیقېږي. همداراز موږ شاهد یو چې تېر کال د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د پټلۍ یوه پروژه شروع شوه چې په دې کې ترکمنستان خپله برخه بشپړ کړې ده، خو افغانستان یې نشي کولی چې دا برخه بشپړ کړي. د هغې علت دا دی چې په افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت خراب دی. همداراز موږ شاهد وو چې تېر کال په سپتمبر کې د چین د شرقي بندر ژیانګسونه یو ریلګاډی را روانېږي او بیا بالاخر قزاقستان او ازبکستان د لارې نه حیرتان بندر ته را رسېږي. اوس که موږ غواړو چې دغه لړۍ موږ نوره هم وغځو، دا ډېره اړینه ده چې افغانستان خپل امنیت لومړیتوب ورکړي. دوهم دا دی چې موږ ستراتیژیک لید ولرو. دریم دا دی چې موږ په د سیمې هیوادونو سره خپل هغه سیاسي اقتصاد په برخه کې موږ واضح لیدلوری او لار ولرو. تشکر از حضورتان در برنامه آقای رحیم.